دیوبند ته چې ورغلو ډېر زیات مخلوق راغلی وو، د نورو مدارسو خلک، علما، طلبا، عوام. بیروبار تر دومره حده و چې د نینې په دیوبند کې بیخي ډېر وخت یې واخیستې خپل هدف ته رسېدلو، دارالحدیث ته انسانانو چې لار نه کېدله. نو بیا دارالحدیث ته هم ورغلو، هلته مصر شیخ الحدیث محتمیم صاحب سره کېناستو، د حدیثو د سند اجازه یې هم وکړه، ستربندي یې هم را وکړه او طالبانو سره هم مخامخ شو او بیا استادانو سره جلا کېناستو. خو دا څومره بیروبار و، څومره جم و جوش شو، دا د هېچا توقع هم نه وه. حکومت خلک هم حیران شو چې دا څه حال ده. اخر خو د دې خطره شوه چې انسانان یو بل تر پښو سره لاندې نه کړي. نو خپله د مدرسې والا هم ډېر خوشحاله وو، ډېر حیرانه وو، نو ډېره زیاته مینه یې وکړه، ډېر زیات محبت و، ډېر یعنې په دومره یو لویه اکثریت سره د انسانانو راتګ او دومره زیات محبت دا څرګندوي چې الحمدلله د نړۍ علماو او مسلمانانو سره مینه شته او امارت یې په زړونو کې ځای لري.